ما ته نن څلورم ورځ ما ته بچي باچا مالا پاپا مالا ډاکټر لوبو سامان نه وړه کړ د هغې 150 روپۍ ما سره نه بچ کېدې چې ما هغه ته هغه السلام علیکم څنګه یو حالات ښه دي ته کوم ځای زه چې معیار وی تا ته مې یوه خبره کوله جی سر زمونږ علاقه کې جومات مخې ته کور جوړېږي مونږ چاندې پسې روتي یو که نو مونږ دغه خلکو نه صرف چانده اخلو چې کم خپل محنت مزدوري کوي هر چا چانده پکې نه اخلو نو ما یې ستا پکې څه وس کېږي بالکل جی بالکل الله دې قبول کړي خو ته دې کې 100 روپۍ ګټې هسې دې کې ته 100 روپۍ دا وږي خرچې او جی 500 روپۍ خدای راکړي 500 او جی نو ګرمي نن ډېره زیاته ګرمي ده ډېره زیاته جی به دا چې کور په تیلم را په سر کې بیا را روانې لاندې نه زما اور او باره نه مور خو بس سبا جی بس غربت ته راغشتي نن به چوټي کړې وه که نه یاره نه کېږي چې چوټي کوي نو بس بیا به چاته قرض دکاندار ورکوي نو چاته به سوال کوي نه څه پیدا بیا زه مې یو کار نه کوې ته 500 روپۍ د پاتې کېږي او جی بالکل داسې کار به وکړو جی سر 500 به فریدو او جی 500 په ځای باندې راته 500 میلو شو 600 روپۍ د انسان مزدوري خو جوړي وکړه الله هم چې ټول عمر خوشحاله ساته قدرمن شي جی ګوره دا ماته دې برغلی ته خوشحاله شي خفه کېږي به بالکل نه ګوره دغه چې کومه سخته ده یا کم تکلیف دی دا چې تا ته پته چې دا د الله پاک د طرفه په انسان باندې امتحان وي بالکل جی ټیک شو الله پاک دې موږ په دې امتحان کې پاس کړي دا به امین امین په دې پیسو به څه نه څه کار وشي ډېره چې دا زموږ دپاره بس د شل ورځو راشن دی هسې ته په دې څه کې ما پوهېږه بیا نظم چې زه ته وي نیم کیلو غوړي ځان سره راوله دړی وړو په دې به ځان سره اړڅلم سودا وپې وړې په دې به سودا لم دې باندې ته سودا والې دا به ختمې شي دا چې ما له زما ډېر کلوکې فیملي او زما دوه بچي دي او ښځه به زما دا کار ما له شل ورځې میاشتې 2 بچي دي او جی ستا هغه 2 بچي چې کم دي نو هغه زمونږ هم داسې ده چې ورېرونه هم دي خورینو هم دي ټیک شو ستا چې کومه کور والا ده نه زمونږ هم خور ده امین 3 کسان هغې دي که نه او جی چې 3 کسان هغې دي وروره بیا به پکې د هغې سپېشلي صحیح دا 3 نوټه دا 15,000 روپۍ ستا له هغه درو د 2 بچو د یو کور والا الله مه بس ساته خدای دې چې هغه ځای هغه جان ښایسته کړه ته چې نور کله سنګاپور ته ځې او نن څنګه ځې د نور کله په نسبت به نن سړک ډېر خوشحاله وي چې ډېر چې سرداري ځکه مونږ په ټوله په خوشحالۍ اوسو زمونږ ګاونډ کې وړو په سیرنجانو لوبې کړې دا کیلونۍ ما ته نن څلورم ورځ ما ته بچي باچا مالا پاپا مالا ډاکټر لوبو سامان نه وړه کړ د هغې 150 روپۍ ما سره نه بچ کېدې چې ما هغه ته هغه اوس په دې کې خو به ولې اوسې که نه جی دې کې هر څه الله پاک وکړي هر څه او چوټي به کې اوسه چوټي خو به اوس خامخا کوم زما دې پکې دی دا اول راغلی دا دی دا مجبورانه زه دې نه چوټي نشم کولی ها او ګوره چې دا نن د لسنګ الله پاک دا مزدوري درکړه که نه او جی ګوره ته خو ما نه پېژنې که نه او زه تا نه پېژنم نو دا پیسې تاله چا درکړئ جی بس الله راکړي الله درکړئ نن چوټي وکړو سبا ډوډۍ سبا بیا الله شته انشاءالله تعالی جی اوس ما ته اجازت دی ډېره مهرباني چې ما سره دوا دپاره الفاظ نشته الله هم خوشحاله السلام علیکم کا څنګه حالات ښه دي ته کوم ځای کاکا دا چوکي ممریز هم لاس دې نشته نو به دغه دی چې ته ورته ښکاري دا څه خرڅی ده راکړه نه نو چې لاس دې نشته رانږدې شي خبره خو کور کې به ښه بېغمه پروس دی که نه نو څه لرو نو جي دا هر سړي ډېره غواړي والله تو خل معلوم دي که تاسو ته زه د کوره لوی یم که نه تاسو به یې چې داسې راغلی یو خور مې ده کینسر راغلی هره میاشت عمران خان سره یو خدای پاک په غلویو رنکو کې چې د هغې صحت کارډ بند شي نو په هغې ځل د هغې علاج هغه میاشت پاتې شي چې بند دي که نه مونږ ته ډېر هغه او 8 کسان په دې کې دغه کوم الله زموږ د کور پالنې دغه کوي
نه کور کې ته کسانې او بچ زمان دې غټ نشته نه بس ته خرچه کې را کورو نه دې کې ته 100 روپیا غټي بس الله کا دا کوي چې باقي کل کار نه اسه بیا هم دې کې به 100 روپیا غټي را ما خام سړی ما پورې ولاړې زه ما څنګه نو چې دلته کوم بیا سره او سار روزي ساره 8 بجې 10 بجې راوځم ها بیا چې کله ته ما هم زی ته کو 100 روپیا وړې نو 1500 مو شي 800 مو شي 1000 مو شي اوس د مو وینو د ما د ویلا کاکا ولاړ دې به کم از کم 15000 روپیا ورځ وړي کوړه یاره خلک خدای بختوره کو خدای سردونګه خشته زیله بوتلې کا امين او درې وی دي نه نو داسې بګی چې شوې دي کنه یا چې داسې کې دي نو خواري بیا څه دا اوس د ټول رسودي دا دا نو بچی دا غره اوس مې رسو مخامخ دي 1000 روپو وي نه نو دا ختمي او د دکان نه نور رالم چې خرشي نور ورکه کېدم یو کار کوو جی تر روزانه روزه کنه او بالکل او ما سوتن زه نن بګی دا وخت لاړ شه خو هغه نن برا ذکرو کې کنه دا اوته 1000 روپو نه دي او چې نه کم دي نظر نه چې درو خو هم نو رب دا خو یو ورځ مخامخ کېدم کنه ها دا ذکر دی دا وزر ټول د خپل جوړه کې واچو ځکه چې دا تاسو ری کنه چې بیا ستا بڑا کې دی چې دا خرڅ کم بیا بدل دا نه ټول ما واغښت اوس وای دا سوی نه والم دا سوی نه والم بچی تاسو چې د 1000 روپو نه والم ټیک دي جی بس چې څنګه وکړه ما دا 1000 روپو ټیک دي چې څنګه چې څو راځي دی په دې 1000 روپو باندې دا له زدار کما او دا نه والم نن به چټي کې کوټه بلار شي په دې رسو سوچ کړی باندې وسکه نو بچی کتاو تاسو مم کورشتیا مم کو ولات او ما مخېګم او دا اور ماته ګوډه په کومه دا هو به ولګي نو بس خامخا جن چې بي وسیم دا چې بي وسیم نه ویني ولې به چې دلته را ټول اوس په نور کار دا یو بل کار جی په دې به کور ماته ګورو او ټیک شو دا 1000 روپے نورې دا سره یې خرچه شو نن چې کوته نن خو بخښه خوشاله دي او ها دا ولا نن به داسې کارو کې چې نن لاړ شکور ته او نو ورو مور به خامخا وي چې ته د وخت راځي او نن به داسې مزدوري کړې شوې داسې مېړو چرته کړې نه نن دموګه سبا روزه سبا بیا لاشته ټیک تا ټیک شو اسما دی اجازه ته راځو نو ما سبو شربس کوي چې ته په نامه د الله دومره ما سره تعاون وکړو کنه زه تاسو ته یو خبره جی او چې کوم کار کوي دا غیرتی خلک کوي او الله په غیرتی ذات لا غستاسو کوم غیرتی خلک کوي دا تاسو د غیرت انعام دی جی ټیک شو صحیح ده چې ما سره مو شربت الله پاک راځي نه والله Mm-hmm.